ستړي مشه ګلونو لیدونکو او اوریدونکو هیله مندم روغ او جوړ اوسئ د نړۍ په هر ګوټ کې چې یاستئ خوشحاله اوسئ سوکاله اوسئ د خپلو ټولو قلمونو کورنیو ترڅنګ په خوشحالۍ او سوکالۍ سره خپل ژوند تیر کړئ. لیدونکو ښه راغلاست حسینه همدرد یوټیوب چینل ته او بیا هم یوې نوې او ځانګړې خپرونې ته. دا نو خپرونه واقعا ځانګړې ده. منتظر اوسئ د خپرونې تر پای پورې به ډېرې ښکلې شیبې ډېر ښکلي مراسمونه او ډېرې ښکلې لحظې به تاسو ته در وښیو. واقعا ډېر زیات د خوښۍ ځای دی او زه واقعا ډېره زیاته خوشحاله یم چې یو کال دا څنګه تېر شو زه اصلا نه یم پوه شوې او دغه ویډیو هم ځانګړې جوړه سوې ده ځانګړې به جوړېږي البته د موسی جان کلیزه ده او همدارنګه زما او د قیس جان د واده کلیزه ده چې څومه کلیزه ده زموږ د واده. موسی جان خو طبعا تاسو ټول خبرې چې یو کلن کېږي له خیره او د یو کلنۍ کلیزه ده. نو ځانګړې ویډیو ده د چمتووالي نه نیولې او هغه وسایل چې زه استفاده کوم هغه کوم توکي د څه رقم دغه لمانځنه به کېږي تاسو ته ټول زه کوشش کوم چې در وښیم او تاسو ټول دوستان او عزیزان زموږ په دغه خوښۍ کې او خوشحالۍ کې په دغه مېلمستیا کې له ځان سره شریک کړو. نو تاسو مو هم ملتیا وکړئ ګلونو لیدونکو ښایسته کومنټونو ته مو په تمه یم ویډیو هم له خپلو دوستانو او عزیزانو سره شریک کړئ تر څو هغوی هم راسي زموږ د یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړي او زموږ د دوستانو په ډله کې شریک سي. شپه ده البته ماښام دی نو هوا تیاره دی. زه او قیس جان تللي وو او خرید مو وکړ. تصادف ما ته قیس جان ویلي چې مقصد زه دې په ذهن کې در کوم چې په یاد دې وي چې تا ما ته ویلي وو چې کله چې بازار ته ځم ویډیو اخلم. ښې راته ومویلې ولې زه په بازار کې دومره زیاته مصروفه سوم. لیدونکو زښته زیاته ګرمي شوې ده د اختر راتګ دی ډېر زیات بیروبار دی. نو د هغه لپاره اصلا مې موقع پیدا نه کړه چې زه تاسو ته ویډیو واخلم. ولې هغه توکي مې چې اخیستي دي هغه حتما تاسو سره شریکوم. بېلابېل هغه کوم توکي مې چې په کار وله څه ناڅه مو اخیستل څه ناڅه مخکې له هغه نه اخیستي وله نو زه به تاسو سره شریک کړم او تاسو هم د ویډیو تر پای راسره اوسئ چې څنګه به دغه کلیزه لمانځو. دا نو ځانګړې د پرنس او پرنسزې لپاره دي. دا چې څوک دي تاسو پوهېږئ پرته له شکه موسی جان او پوره جانې لپاره انشاءالله چې ډاډه یم ډېر ښایسته به ښکاري. او بل مې څه واخیستل پخوانۍ مې واخیستلې همدارنګه شم دا ډېر ښه شمونه دي لیدونکو نوي راغلي یعنې د هماغه جرقه ده د هغه لږ نازکه ولې دا تر ډېره پورې دوام لري. همیشه که د کلیزې لپاره یې اخلو د دې نه استفاده وکړه او د دې تر څنګ دا هم د موسی جان لپاره د یو علامه او دا خالي قطعه د فلم په دې کې به ډالۍ ایښودل کېږي زما له خوا نه قیس جان ته. تاسو په تمه اوسئ قیس جان هم نه پوهېږي دا چې څه به وي. حتما یا به په همدې ویډیو کې به وګورئ یا هم راتلونکي ویډیو کې سپینې پوکاڼې او زه به تاسو ته وایم زموږ سټیج جامې د ټولې آبي او سپینې دي یا لاجوردي ورته وایو لاجوردي او سپینې. نو دا مې ورته چمتووالی ونیوه. دا وسایل مې واخیستل ګټې په ډېر سختۍ مې پیدا کړل. ډېر څه وګرځېدلم چې د هپي برډې پې لیکل سوي اوسي هغه پخوانۍ اوسي ولې نه وي. او دا هم ډېر یو ښایسته شمونه مې پیدا کړل. لیدونکو تاسو یې ګورئ ډېر ښایسته دي یعنې بیخي ډېر ښایسته دي. وینئ زه مطمئنه یم ستاسو هم خوښېږي. دا مې هم واخیستل رنګارنګ ډېر ښایسته رنګونه لري او دننه هم ډېر ښایسته دي. نو دا به هم نو په دې کې څه پاتې دي دې ته څه وایي قیس جان جرقه ورته وایم دام ده نو بل څه دي دا کلیزې پورې مربوط نه کېږي ولې زه او قیس جان خصوصا د ګورې لپاره ډېر ضرورت و. بیا ما قیس جان هم ځانته واخیستلې د جوسو ګیلاسونه دا ډېر ښایسته ښایسته رنګونو کې راغلي دي. بیا نو موږ هم درې دانې واخیستلې ما ته قیس جان ته او پوره جانو ته. انشاءالله تر اوسه وړکۍ دي هغه ته الا موږ شیر چوشک واخلو. په هفته کې یو دانه چوشک ماتېږي لیدونکو. او همدارنګه د نورو کالیو تر څنګ چې هغه به پوره جان اغوندي یو ډېر ښایسته کالي مې نور هم ورته واخیستل. ډېر ښایسته رنګونه ډېر انشاءالله چې بخیر دې واغوندي.
او دا بیا تاسو د ویډیو په دوام وګورئ. زه به زر درته وښیم ځکه چې ویډیو ډاډم چې لږ څه اوږدېږي، تاسې په حوصله بندۍ راسره وګورئ. مثلا ځینې څیزونه به پخوم او چمتووالی به نیسو د کیک د هر څه. دا هم د موسیجانو لپاره ډېر ښایسته څپلی. دا نو ما کوشش کړم لیدونکو چې دغه کالي یا هر څه چې دي یو بل ته ورته والی ولري، ولې نو اکثره نه پیدا کېږي. مثلا کالي د کوټې رنګ، د پخوانو رنګ د تر ډېره پورې نه پیدا کېږي. دوغمه کیک چې زه چین ته ورسم او فرمایش ورکړم چې هغه کار نو امکان نه درلوده. دا د بل څه مربوط کېږي لیدونکو، دا څه ورته تاسو ته وښیم. دا مې هم یو برمصرف ګیلاسونه واخیستل. دا مې د میز ډیزاین لپاره په کار دی. زه نه پوهېږم چې څه رقم به وکړی څنګه استفاده وکړم. خدای وکړه چې شمال ډېر ونه اوسي او زه وکړم کوم ډیزاین مې چې په نظر کې دی د ډیکور لپاره هغه استفاده کړم. پورجانو موسیجانو لپاره مې لږ یخ کالي هم واخیستل. دا البته سالګرې پورې مربوط نه درلوده ولې واخیسته. او دا شی مې په ډېر سختۍ پیدا کړ لیدونکو د کیک لپاره، چې په دې باندې به بیا کیک ږدو ځکه چې دوه کلیزې دي. نو هم د موسیجان کلیزه ده او هم زما د خیجان د واده کلیزه ده. نو دوه کیکه به وي او دا هم څه ورته وایي د دې په سر به کیکونه ایږدو. نو څه دي، نو مې پاپړ واخیستله. دا ډېر خوندور او رنګارنګ ښایسته پاپړ دي، په بېلابېلو ډیزاینونو کې پیدا کېږي ځکه چې په دې کلیزو کې ماشومان هم راځي. البته دا کیسې څه نه دي چې یوازې د ماشومانو لپاره دي. شخصا زما خپله ډېر خوښېږي او دا ډېر خوندور هم دی. بل دا چې په کلیزه کې ماشومان هم راځي، کلیزه هم د ماشوم ده. نو د هغې لپاره ومې غوښتل چې د پاپړ نه هم پکې پاخه کړم ورته. ماشومان هم خوشحاله کېږي او خوند هم کوي په ځانګړې توګه مازدیګري کې. نو یو بل ډول په کور کې تیار لرم، هغه هم استفاده کوم. نو دغه شیان مې فعلا لپاره اخیستي دي. ګلونو لیدونکو تاسې ملتیا وکړئ، ویډیو دوام لري. د جامو بالاخره چې وام غوښتل، یعنې موسیجان ته مې جامې راغوښتلې، قیجان ما هورجانې چې واغوښتل بیا به هغه تاسو ته درښیم او ملتیا مو وکړئ. پاپړ به پاخه کړو اوس، البته اوس نه پسته، خو تاسو به په ویډیو کې اوس وګورئ. هغه به پرېږدو بیا نو سهار وخته به بیا هم حرکت وکړو، شروع به وکړو او کلیزې لمانځنې ته چمتووالي ته د چستۍ څنګه جوړوو، چیرې کلیزه لمانځو. د ټولو نه مهم هم دا ده لیدونکو، په کور کې لمانځم، بل چیرې لمانځم. تاسې په تمه اوسئ، د ویډیو په دوام باندې به پوه شئ. ملتیا مې وکړئ انشاءالله چې تاسې هم خوشحاله ژوند ولرئ او د هر چا کلیزه چې په دغه ورځ ده تصادفي د موسیجان کلیزې سره برابر ده، زه د زړه له کومې ټولو ته مبارکي وایم. انشاءالله چې د موسیجان سره یو ځای تاسې ټول خوشحاله ژوند ولرئ، ښه عمر ولرئ، د برکت څخه ډک عمر ولرئ. Ah, también ese es.
Eso.
لیدونکو د ویډیو په دوام بیا هم سلام او سهار شو کور کې مو هم چمتووالی ونیوه راووتلو مسجل مې هم راست مسجل نو تر اوسه په موټر کې ویده وه دا نو تر اوسه هېڅ چمتو نه دی او موږ هم راغلو هغه ځای چې موږ په نظر کې نیولی چې دلته د موسی جان کلیزه او زما د قاجن د واده کلیزه ولمانځو تاسو مو هم هلته وکړئ ډېر ښکلی ځای دی د دغه ښکلي باغ نه به تاسو ته ډېرې ښې ویډیوګانې واخلو زه ډاډه یم چې د خوښې وړ مو ګرځي او اوس نه ورځو هغه کوم ځای مو چې په نظر کې نیولی هلته به لاړ شو بیا به وسایل مو قاجن انتقال کړو او بیا به نو د سټیج په جوړولو باندې شروع وکړو او نور چمتووالی به ونیسو نه دغه ځای مو مناسب لیدلی دی خو دا ستا په نظر وړکی نه دی ځای به شو ګورو چې کمپل ځای دا خو ډېر ښایسته ویو ورکوي د تصویر لپاره مثلا سټیج هم چې جوړ کړو فکر کوم چې د مېلمنو لپاره به ځای به شو ځای کې ته که نه خیر ده ځینې وخت به د باندې کښېنو سلام دوستانو خدای دې وکړي روغ جوړ اوسئ راغلو نو دا ځای مې خوښ کړی دی خو ډېر ښه ځای دی او بیا موږ کولی شو چې هغه ځای کې کښېنو هغلته هم چمن دی نو دلته نه ښکاري لږ دا ساحه ښه دی لږ سوري لري وروسته بیا نور کېږي نو راغلي آمادګي مې نیولی دی سامانونه به وروسته راوړو د خیره منتظر اوسئ د ویډیو تر پایه پورې مراسم څنګه تجلیلیږي او څوک مېلمانه دي تاسو هم مبارکي پیغامونه راولېږئ ښایسته کومنټونه وکړئ مبارکي راولېږئ هماغه موږ ته هر څه ده ډالۍ هم ده او تاسو به هم په دغه ښکلې ورځ له موږ سره شریک اوسئ لاړ به قاجن وسایل به هم راوړو او شروع به وکړو دې لپاره چې وخت کم دی لیدونکو زه غواړم مخکې دې نه چې زما نور مېلمانه راورسېږي زه خپله د یوټیوب ویډیو تکمیله کړم په دې دلیل چې بیا ځینې کسان نه غواړي په تصویر کې راسي غالمغال هم کېږي او دا به هم ښه نه وي چې اوس لمونځ ته یو څو دقیقې خاموش اوسي چې موږ کار لرو یا ویډیو ثبتوو نو دغه لپاره باید ما قاجن لاس په کار سو خپل ټول کارونه خلاص کړو بیا نو مېلمانه به له خیره را روان سي که نه راځئ تاسو موږ سره راځئ ملتیا مو وکړئ عزیز ما هم شروع کردیم به سامان از موتر آورده بگیم چیزی که آوردیم کده وسایل هر چیزی که هست دیگه اگه چیزا رو کت خود آوردیم دیگه چیزا خود از هتل می باشه مهم چیز کیک هسته که آوردیم در موتر هسته دیگه امو رو بیاریم کت خود انتقال بتیم اینجا در جایی که ریزرو کردیم رفت روان هستیم میریم طرف موتر اونجا رو دیگه چکم مقبول معلوم میشه گلکا کل جایش گل است سبزی طبیعت دیگه هر چیز لذت خاص خود داره ما آمدیم که امروز هم سالگرد تجلیل شو هم دوستای میمونا که میایه و اونا هم از این جای سرسبز لذت ببرن و هم اعصابشان آرام شو از خاطر از مصروفیت ها هست دیگه ها بچه دروازه نیست بات اونو
موتر هسته ها بچه باز میکنم. تا هم سامان میگیری؟ پشت بایسکل خود آمده. باش که من میگم پشت چی آمده؟ پشت بایسکل خود آمده. باش که از بالا آواز کنیم. دوستا جیس آمدگی دیگه شروع شده. ما کل چیزا رو آماده میکنیم تا که میمانای ما میرسه بخیر. اصلا چی میکنی؟ قدرمون دوستانو که څنګه چې ویډیو کې وینئ موږ هم چمتووالی شروع کړی دی. غواړو چې میز جوړ کړو دغه کوم بس که جون؟ بس ده نور توی نیست گپ نزنیم پوره گیری همینجا صحیح است. قدرمن دوستانو دا نو یو بیل خوند لري چې ټول هغه کار ته په خپله ترسره کړي ځکه چې د خوښۍ مراسم دي، د خوښۍ ورځ ده، د موسی جان کلیزه، زما د قاجان د واده کلیزه. نو واقعا په ډېر شوق په ډېر علاقې سره چمتووالی نیسو. که زحمت ده که ستړیا ده ولې خوند زښته زیات دی. موسی جان جان مادر
موسا موسا سلام. موسا جان سلام. لیدونکو تاسو ګورئ زه یو ډېر جالب څه تاسو ته در بښیم. موسی یو څه زده کړي دي. ښه موسی جان دلته وګوره. شمک وښه. هلته شمک وښه. موسی سترګې ورپوه. موسی ما هورا اینجا بیا. هورا بیا اینجا پیشماگر بچیم. دلته راسه. هورا ګلون لیدونکو دا د کوم سټیج چې غوښتل مو سټیج هم جوړوي. قیجان سره له خپلو ورېرو او ورور یې ماشاءالله ټول زحمت وباسي. آفرین. بیا دلته راشه بچه. هورا اصل بیا بچه موسی را ووایه هپی برده. هپی برده تو یو موسی جان. موسی جان هپی برده. موسی جان هپی برده. قیجان خلاص شو لکه چه فکر کنم کم بپاتی. کم مانده این امیرم بسته کنیم. دمی آخری جلسه دیکور دیگه باز از او یک چند قطع عکسی چیزا بگیریم. باز مراسم کیک شروع کنیم. مراسم کیک همت شروع میکنیم. میمون آمده چیزش منتظر میمون هستیم که آمدن بخیر شروع میکنیم. شما بیننده باشین. بله موسا گگ خدماندار بزنید. باش ما بیم صبر. قدرمن لیدونکو موږ منتظر یو چې موسی جان خپل شیدې خلاصې کړي او وروسته له هغه نه به هم کیک قطع کړي. نو نن پاچاهي د موسی ده. منتظر یو ورته چې توشک خلاص کړي. بیا بچیم هورا این طرف بیا اینجا بیا. سلام دوستان عزیز. خدا کنه جور صحتمند باشین. ما کل چیز منظم جور کردیم دیگه. خدا کنه خوش شما آمده باشه. زحمت کشیدیم دیگه باش که چی میشه. بله البته کمک اگه سر صدا زیاد بود شما میبخشین. بانش به دلیل ازی که اینجا خوب پارک است، باغ است، همگی میاین فامیلا. گرچه ما کوشش کردیم مراسم ما رو وقت شروع کنیم ولی تصادف که ناوقت شد. از او خاطر دیگه شاید سر صدا کم زیاد باشه. شما دیگه خیر از دیدن ویدیو لذت برین. از شنیدنش نه. دوستان عزیز هورا شوخی میکنه دیگه. ما اینجا بانم دیگه باش که اینجا بان میشه صحیح میگه. هورا شوخی میکنه من جور میکنم. این شوخک است دیگه. سلام بگه هپی بردی هورا. هپی بردی موسی. آفرین. هی بگه اینه کیک چیز کنیم. ما با اجازه تان دیگه شروع کنیم. میمانم آمده. میمانم جا منتظر ما هست. ما دیگه شروع کنیم.
موسا جان دوستای شمال اصلا نمیمانه ایشه که من لنبیش زیاد کنم این همون نیست که چی؟ نیده نیره نکن باش که از موسا رو میکدم خویی خوش مرد آفرین هورا جان چک چک کو Here bachim, check ko. Check ko. Check. Happy birthday. Thank you. باش که یکی دیگهش مونده اینجا اوکی جان کاش که موسی جان پس میکردیم بازی رو روشن میکردیم نه او را پسان خیرات چی میکنیم موسی جان کیک خدا قطع کنه موسی جان کیک قطع کو هپی بردی ماشاءالله کیک با موسی بده عاشق خیبت قیجم نکن شنطه هسته کنم به پدر موسی لالا بتی نه اونو مادر چقدر کیک مزه دار ایره به کی میکنی؟ پاپا بیتی خودت میکنی ای از اونیری هست دیگه دوستای عزیز از موسی جان ما سالگریش تکلیل شد و خداوند نصیبشان کنه بله از دو تا پرنسس هوره و از موسی پرنس موسی دیگه خداوند عمرتون کوشش خدا میکنیم که برشان لحظه‌ایشان یادگار برشان بانه بله بالکل او بیا هم دوستانو نن سه د موسی سره یو ځای د هر یو چا کلی زده تاسو د ډیر زیات مبارک وي ان شاء الله چې په عمر مبارکات سره تل خوشاله اوسئ د موسی جان سره یو ځای او واقعا تاسو یا هم ماشومان مو په نننۍ ورځ کلیزه مو وي یعنی تصادف شوی وسی چې په نننۍ ورځ باندې کلیزه وي حتما کمنټ وکړئ ترڅو یو ځای سره ولمنځو تاسو را سره اوسئ زه به موسی جان البته ډالۍ ورکړې وه موسی هوره جان هم دلته ډالۍ د ټولو دی بیا به دا بله ویډیو کې دیگه موسی جان به اجازه تان دیگه ببره که آرام است او زه څه فکر کوم دا یو کیک لري کوم خیر ده موجی جان دوی نکن جای احساسات بانه او اوس هم ډېر یو مهمه ارزښتمنه ورځ زما د قاجان په ژوند کې چې زمونږ د واده 15مه کلیزه ده ماشاءالله 15 کاله کېږي چې مونږ شریک ژوند پیل کړی دی او یا چې دغه ورځ لږ څه مخکې وه د موسی جان له کلیز څخه بله قاجان ویل چې ته صبر وکړه د موسی جان کلیز سره به یو ځای ولمانځو چې دا زمونږ خوښي څو برابره سي نو مونږ هم پرېښودله او د واده 15مه کلیزه مو نن د موسی جان د کلیز سره یو ځای ولمانځله زه په خپل وار سره قاجان ته ډېره زیاته مبارکي ورکوم او واقعا شکرګزاره یم او خوشبخته یم چې د ژوند ملګری مې د قاجان دی او د دوی غوندې یو شخصیت د دوی غوندې یو مهربانه کس زما د ژوند ملتیا کوي تشکر زنده باشی و خودتان تبریک و ما زندگی را آغاز کرده بودیم پیشتر خب قسمت ما 5 سال پیش بود و ما یک جای شدیم
و خوشبختانه دیگه تا زندگی ما پیش میره و شما میبینین به حدود 1 سال 1.5 سال میشه که بیننده ما کدماش نشده عضو فامیل ما شدن. فامیل ماست دیگه. ما کوشش خود میکنیم همون که به دوستا پیام‌های خود برسانیم و از هر لحظه از هر یادگار یک ویدیو داشته باشیم که در آینده اولادای ما که میبینه ما باشیم نباشیم زندگی ما پیش شده باشیم. خدا عمر دراز نصیب کنه. خود ما ویدیو خود پس ببینیم چی جوانی داشته دیگه. ما میتونیم که امی زندگی خوش دینامی است که زندگی را هر کس شروع میکنه با دوستی شروع کنه، نه با زن شوهر و هر کس که میتونه زندگیش با دوستی پیش بره همراز باشن و زندگیشان با خوشی پیش میره. و ما تجربه کردیم 5 سال تا 5 سال دیگه داینده کس نمیفهمه که نیم ده هست که ما یک جا هستیم. انشالله که بیشتر از او باشیم و خداوند عمر بی پایان به همه ما به تمام فامیلای ما نصیب کنه. و واقعا من خیلی خوش هستم، خیلی شکرگزار خداوند هستم که همچی یک فامیل دوست داشتنی نصیب ما شده و زندگی میکنیم. اما چی روشن کنیم قیزان؟ ما دیگه شروع میکنیم از لایتر کرایی از خوب پشت لایتر صاحب شما. هر چقدر که دوست باشین امرای خانمتان یا شوهرتان یا میتونین که شما زندگیتان لذت ببرین از زندگیتان و میتونین دگام خوشبخت شوین. دیگه ما وقتان از ات نمیگیریم باش که میره تجربه کنیم که لایتر کرایی خوشبختانه لیدون که زمونږ البته زما د کورم د یاده وته چې زه لایتر راوړم او خوشبختانه په دغه دومره میلمنو چې راغل د هیڅوک عملی نه دي دغه پر هیڅ سره هم لایتر نه و د همسایګان هم لایتر را قرض کړی دا اوس فکر کوم په لایتر پسې راغلی ولا نو دا به لګو قجن لاستي ونه سوځي نه پیګم چې دا لایتر کار کوي کنه نه ښکاري. جون که تاسو حساب ونیسئ له لاسو نه دې خواته را شروع کړئ چې دا ولګي 10 9 8 و دا ولې قیشن دیگه دوستای عزیز شمال اصلا میمانه کمک وقت میگیره باش که دست میگیره اینجازی پوته ونیسم نه شروع شاید آلوی شروع شده چالو باش که دست مرا سوخته بهترم خب بیا دی خواته بوده دیگه جای تغییر بتون باش که درش میری تاسو حساب وکړئ کومنټ وکړئ چې دا ولګیږي نو قسم کړئ چې نه لګیږم پری بیگو باش یک دفعه دیگه هم کوشش میکنیم اگر روشن نشد شمال است دست میسوزانه نه پریگم خیر بومو پامده کی باش که میکنیم که در پایان یک نفر سیام روشن کنه بیاد در تصویر می آیا مثلا از تصویر مطلب زیاد نه مجیب جان می آیا روشن میکنه دوستان شما برش حساب بگیرید دو طرف هم کمیده چک شم نمور دادیم شم ندمی رو پف کردیم دیگه باش که دود در ویدیو نبه او بالاخره خوشبختانه چې د 15 کالو او یا هم 15 کال د شریک ژوند کیک هم دغه خواږه هم په ګډه سره پرې کوو. الله پاک دې 50 کاله 1500 کاله 1500 کاله دې الله پاک عمر راکړي.
تو از پسان بخور. بله لیدونکو خیر زه پس خپل میلمنو سره خورم او ځای لري چې د اوس یادونه وکړو ځانګړې مننه د ټولو هغو دوستانو او ځان څخه چې دغه کلیزه کې ګډون کړی ول راغلي و دي او همدارنګه خپل هغو خپلوانو دوستانو او عزیزان څخه ډیره زیاته بخښنه غواړو چې موږ ونه سره کړل چې دعوت ورکړو خیر توفه به درکم چې هغوی ته دعوت ورکړو ځکه چې امکانات نه ول نو لکه ستونزې وي ولې کوشش کوو راتلونکي کې په نوبت دا کار وکړو او ځکه چې شکر الحمدلله زما کلیزه کېږي د قیصجان کېږي د موسی د هوره جانې او موږ خو تل دغه کلیزې لمانځو دغه خوښي لمانځو نو هغه دوستان چې په دغه نننۍ میلمستیا کې له موږ سره نشته دي خیر بل ځل به تاسو ته انشاءالله بلنه درکړو تاسې یوازې موږ ته دعا کوئ چې الله پاک دې موږ ته خوښي ډېر عمر را په نصیب کړي نو که نه یعنې څو ځلې د هوره جانې کلیزه د موسی جان شاوشش د هوره جان شاوشش غټه میلمستیا هم نیول د ټول دوستان عزیزان ته بلنه ورکړې ولې سږکال ګرمي وه هېڅ امکانات نه ول نو زما له وسه هم نه کېدله یوازې همدغه باغ مو په نظر کې ونیوه او هغه کم شمېر دوستان ته هم بلنه ورکړله نو انشاءالله په راتلونکي کې بیا نور ته هم بلنه ورکړو ولې نه نو دوستان دلته خپل تحفې راوړي دي بله د دوستان څخه هم ډیره زیاته مننه کوو چې هم د موسی جان لپاره او هم زما د قیجان د واده د کلیزې لپاره ډالېګانې راوړي دي البته یوه ځانګړې ډالۍ ده چې زه به قیجان ته ورکوم زه هغې خواته ځم قیجان لیدونکو ما خو همیشه تاسو ته ویلي دي چې زه هیڅکله په اسانۍ باندې ډالۍ نشم پیدا کولی قیجان ته ولې دا ځل مې د قیجان د خوښې عطر په ډېر سختۍ پیدا کړله او عطر مې ورته واخیستله همدارنګه یو بله کوچنۍ ډالۍ هم ده سر ساعت نه ساعت د پلاس کې ده یوازې به همداسې هغه کې بیا به انشاءالله بل وخت استفاده کړو دا نو یو کوچنۍ او ناچیزه ډالۍ او دوستان ته ما همیشه ویلي دي د قیجان په نه د مینانو په ورځ کې هم په هغه ویډیو کې هم ما لیدونکو ته ویلي چې زه په ډېرې سختۍ قیجان ته یو ښه د خوښې وړ ډالۍ پیدا کولی شم دلیل هم دا دی چې قیجان ذوق ډېر متفاوته دی او هغه څه چې دی انتخابوي هغه ډېر پورته وي نو د هغې لپاره دا ځل مې کوشش وکړو چې کوچنۍ ډالۍ درکړم تشکر زنده باشی ما خو تحفه را گرفتم و تحفه خو از هر کس خوشش میاد و تحفه دیگه مقبول است تشکر زنده باشی هم عطر هم ساعت مقبول است و رنگ دلخواهی ما است طلایی ما تحفه نگرفتیم از ما تحفه مصرف بود خیر نه هم دومره لیدونکو زه هیڅ کله قیجان نه ملامتوم مونږ ته دومره زحمت ویستلی زما لپاره زمونږ د کورنۍ لپاره د موسی جان لپاره د هوره جان لپاره دغه د خوښۍ دغه یعنی د هر څه چې وینئ طبعا په دې کې 100% د قیجان نقش دی که هغه په مادي لحاظ وي که په معنوي لحاظ وي یعنی د څو ورځې څخه د ستړی علاقه دی بازار ته تګ د وسایلو راوړل بیا دلته زمونږ راتګ نننۍ په ټوله ورځ کې کار کول سهار تاسې ولدل د سټیج اماده کول یعنی قیجان ډېر زیات ستړی شوی همدغه ما لپاره د موسی جان لپاره صبر کو باش من دیوای ببینم اگه کدام چیزی پیدا شد پیسې نقد من نمیگیرم جیم پلاستیک به دستکش به خاطر کیک گرفتیم دیگه باش که اگه چیزی پیدا شد برش ما خب مقصد پیسې نقد من نمیگیرم پیسې نقد نیست یک توفه است که باش خوشت میاد واو قیجان دادی چه وقت آخیسته؟ میگیرم گرفتم میگه روزش بود گفتم باش که باید بگیرم باز دمینجا بپوشش دیگه خودت سیش بیره دیر از زیاد منانه دیر خیسته ما توفه نگرفته بودم این دیگه خودش برابط عجیب برام خیلی جیبا توفه لگن چیز دیگه پیدا خود شد دیر از زیاد منانه توفه ظریف از دیگه خوشم آمد امیر انتخاب کردم گرفتم ډیر زیاته مننه واقعا ډیر خوشاله یم لیدونکو الله پاک دې تاسو ټول ته زما سره یو ځای دغه خوښي همیشه نصیب کړي چې د کورنۍ سره یو ځای
ماشومان مو ښه اوسي، صحتمند اوسي، کورنۍ مو خوشاله اوسي. دغه ډیر زیات د شکر ویستلو ځای دی او دا ډلې هم تاسو ولدلې راتلونکي ویډیو ته هم په تمه اوسئ. زه به د ټولې ډلېګانې وستاس د یوه ډلې ولیدله، زما د قیجان موسی جان او زما د قیجان ډلېګانې پاتې دي. دیگه دوستای عزیز ما توفای خود آورده بود باز براتون نشان میدیم. وقتی که خانه رفتیم حالا دیگه دوستا را میهمانا رو منتظر نمیمانیم دیگه، ما منتظر هستیم میخوایم که از اونام تجلیل کنیم بعد از سر. بله دیگه شما منتظر باشین که شما هم قدر بود حالا دیگه حق کیکتان مونده باش که دوستا رو بخورن نوبت از است. دیگه شما منتظر باشید بیننده برنامه باشین. باز دیگه جریان داره برنامه که تا کجا شخصا و به پایان میرسه. بله قدرمن لیدونکو په تمه اوسئ او ډیره زیاته مننه چې خبرونه لیدونکي یاست. قدرمن لیدونکو ډیره زیاته مننه چې د ویډیو تر وروسته را سره مل وئ او نړۍ مننه اساس له ښایسته او ښکلو کومنټونو څخه ډیره زیاته مننه کوم. خوشاله اوسئ. ویډیو مو په همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي ویډیو چې بیا هم هڅه وکړو یوه ښکلې او متفاوته ویډیو تاسو ثبت کړو. نو تاسو ټول په لویه بښونکي ځای تعالی سپارم. ستاسې ملتیا زموږ سره موږ ته مثبت انرژي راکوي، قوت راکوي. نو که چیرې ویډیو مو لیدلی وي او یوټیوب مو نوی سبسکرایب کړئ، حتما یې سبسکرایب کړئ، ښایسته کومنټونه وکړئ تر څو موږ هم تاسو ته ښکلې ښکلې ویډیوګانې ثبت کړو. کنه دوستان عزیز تشکر میکنیم که تا آخر برنامه ما را بیننده بودین و ما دیگه محفل خلاص شد و میریم طرف خانه. فعلا خداحافظ و منتظر کامنت های زیبایتان هستیم. دیگه هورا جان هم مانده دیگه کلگی رفتن، ما آخری ماندیم. گفتیم باشه خداحافظی داشته باشیم. خداحافظی داشته باشیم. امروز دوستان عزیز وقت خوش. خداحافظ. Bye bye.